السلام علیکم. تاسو ګورئ جکی الکتریک پښتو یوټیوب چینل. زه دلته نن راغلی یم ام بي ټي 2 دانې موږ لګوو او د هغه سره 14 دانې شمسیانې دي. په 14 کې 7 شمسیانې د یوه ام بي ټي غه دي او 7 شمسیانې د بل ام بي ټي غه دي. اوس موږ تاسو ته ښکاره کوو په دا ویډیو کې چې موږ د دې سولرانو وایرینګ څنګه کوو. اوس د دې دا چې کوم لاندې 7 شمسیانې دي، د دې دا یو سیریز دی، ماینس یې دا دی او پلس یې اخوا ته وتلی دی. دا به اوس موږ دلته په دې جوینټ لګوو د MC4 کنیکټر سره. دا MC4 دی، دا جوینټ چې ولګو د دې سره بیا په پایپ کې دا تر هغه سره پورې بیایو. دغه رقم دا بل چې کوم سیریز دی دا به هم دغه بیایو. د دې ماینس پوینټ یعنې منفي دغه شوله، بیا دغه پلس چې دی په دې ماینس کې ولګېدی، دغسې د دې سره جوینټ سو هم دی او پلس یې دغه دی. دا داسې لاندې ځي په دا ځای کې، هلته موږ MBBT ورته لګوو او د دا بل سیریز هغه چې بیا دی هغه دا یې ماینس دی، دغه رقم دا په خپل اپس کې سره جوینټ دی، MC4 کنیکټران ورسره لګېدلی دي. ته همیشه کوشش دا کوئ چې ته چې دا جوینټ لګوې، اوس فرض که دا جوینټ ته لګوې، دا چې کوم MC4 کنیکټر دی دا ورسره لګوه. دلته MC4 کنیکټر دا دی، دا په بازار کې خرڅېږي، دا ته یې رانیسئ، بیا دلته چې کوم ته یې سلوشن ټیپ لګوئ دغسې به هم ته یې خلاصوئ. دا ښه صفا کار په دې کې راځي. دا وګوره، دا د دې دویم سیریز پلس دی. زموږ دلته اوس د وایرینګ کوم چې کار و هغه مکمله سو. دا دې کتلی سي یو تار هم لاندې نه زړېږي، په دغه PVC پایپ کې موږ تارونه بیولي دي، دغسې بیا هلته لاندې شوه کېږي. پایپ راغلي د هغه لوړ ځای څخه دلته داسې راغلی، په دا ځای کې داسې موړ وخوړئ، هلته دننه ولاړئ او دلته دننه بیا دا کور ته راغلي. دا وګوره، دا زموږ د سولر تارونه سوله. د لوړه څخه 2 سیریز راغله په دا ژیړ پایپ کې، هغه کې یو سیریز دلته راشوه سو دې بورډ ته، او بل سیریز په دا چینل پټي کې راغلی دلته. د دې څخه دې VFD ته راځي او د دې مین بورډ څخه بیا دې VFD ته راځي. د دې چې کوم آوټپوټ دی هغه په دې بریکر کې دی او د دې VFD آوټپوټ چې دی هغه بیا په دې بریکر کې دی. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا مهال د خدای په امان، بیا به په بله ویډیو کې ملاقات کوو.